تاسو ته څه ښکاري چې په دې غره کې لویه بلا څوک ده؟ ته؟ که زه؟ نه. په دې غره کې تر ټولو لویه بلا قانون دی. او هغه قانون زه یم. د هندوکش په سختو او سرکښو غرونو کې چې څلور خواوې د اسمان ته څیرمه څوکو نیولې وې، د افغان ملیاردو د غرنیو عقابانو په نوم اومه لیوه یو پولادي دیوال و. یوازې د دې لیوه نوم اورېدل د نویو عسکرو په زړونو کې د ویرې او درناوي یو عجیب احساس پیدا کاوه، او د هر دښمن لپاره یې د ماتې ترخه یادونه راژوندي کول. د دې لیوه شهرت په اسانه نه و ګټل شوی. که د اوړي د اور په څېر ګرمي وه، او که د ژمي هډوکي ماتونکې یخنۍ، د عقابانو د لیوه روزنیز تمرینونه یو ورځ هم نه ودرېدلي. دا ځای د هېواد د ساتنې لومړی کرښه وه، یو داسې لوی کور وه چې عادي ځوانان یې په زړورو جنګیالیو بدلول. خو د همدې ګرمې کور په زړه کې د منطقي ډسپلین او ورورولۍ پر ځای د یو سړي د غلط باور او وحشیانه تاوتریخوالي لاوه ایښېدله. دا ځای نور د اردو برخه نه وه. دا د ډګروال استاله چې په سپین غرمار مشهور په یوه شخصي پاچاهۍ بدل شوې وه. استاله د هغه پر اوږو درې ځلانده ستوري هغه ته مطلق واک ورکړی و. د جګړې د یو باتجربه قومندان تر ماسک لاندې هغه خپله قطعه د یو ظالم او وحشي رژیم په څېر اداره کوله. هغه د دې زړې او ورستې عقیدې مجسمه و چې د اردو ډسپلین باید له تاوتریخوالي جوړ شي. د هغه په قطعه کې د عسکرو بشري حقونه یا منطقي خبرې اترې یوازې یو خیال و. یوازې د لوړ رتبه افسرانو امرونو ته ړوند او مطلق اطاعت موجود و. د هغه لقب سپین غر مارګ و، هغه مار چې زهر یې په وجود کې دی. دا ځکه چې د هغه بېرحمۍ هیڅکله هغه څوک نه بخل چې د هغه د خوښې خلاف کار وکړي، که هر څومره لوړه رتبه یې درلوده. د هغه پاچاهۍ د دوو وفادارو ګوډاګیانو له امله نور هم پیاوړې شوې وه. لومړی بریدمن زمرکو د لیوه د لوژستیک مشر. هغه د استاله تر ټولو زوړ او وفادار نوکر و. د هغه لاس او پښه چې ټولې چټلې چارې ورته سمبالولې. د استاله تر سیوري لاندې هغه د قطعې په هرې معاملې کې لاس درلود تر څو خپل جیبونه ډکي. هغه د استاله د تاوتریخوالي اباد کاوه، او پخپله یې هم له دې تاوتریخوالي څخه پر ټیټ رتبه عسکرو د کار اخیستو خوند اخیست. دوهم کس تورن فرید و، د لیوه د عملیاتو مشر. هغه یو هوښیار او زیرک سړی و چې د چاپلوسۍ او ځان نږدې کولو په هنر کې ساری نه درلود. هغه استاله ته دومره نږدې شوی چې د هر ډول درواغو او چاپلوسیو په ویلو یې د هغه باور ترلاسه کړی و. هغه فکر کاوه چې د استاله ظلم او استبداد د پرمختګ لپاره تر ټولو ګړندۍ لار ده. هغه د یو زهرجن مار په څېر و چې هر وخت چمتو و د هر هغه چا د له منځه وړلو لپاره جال وغوړي چې د هغه په لاره کې خنډ شي. یوه ورځ د پیاوړې او ورستې پاچاهۍ ته یوه نااشنا څېره راغله. د هغې نوم ملالۍ ورتبۍ جګړنه وه. هغه د لیوه د عملیاتو په څانګه کې د نوې افسرې په توګه ټاکل شوې وه. د هغې پوځي سابقه خورا عادي وه. د حربي پوهنتون څخه فارغه شوې وه، په څو عادي قطعاتو کې دنده ترسره کړې وه او بیا دلته راغلې وه. یوه داسې ښځینه افسره چې هیڅ ځانګړتیا یې نه درلوده. د هغې ظاهري بڼه حتی د یوې عسکرې سره هم سمه نه ښکارېده. سپین پوستکی، نازک بدن او اوږده ویښتان چې په پاکۍ سره یې تړلي وو. هغه یې د یوې ښکلې څېړونکې په څېر ښکاروله، نه یو پوځي. هغه تل کمه خبرې کولې او په اسانۍ سره یې له نورو سره اړیکه نه ټینګوله. د هغې چوپتیا او سړو سترګو خلک دې ته اړ کړل چې فکر وکړي هغه یوه مغروره او سړه ښځه ده. د هغې راتګ له پیل څخه د سپین غر مارو استاله لپاره د ناراحتۍ سبب شو. هغه له دې څخه سخته کرکه درلوده چې د یوې ښځې په څېر یو بهرنی وجود د هغه په بشپړې پاچاهۍ کې ګډون وکړي. د عملیاتو په څانګه کې ښځینه افسره. د دفاع وزارت مشران ټول لیوني شوي دي. دوی فکر کوي دا کوم ځای دی چې یوه ښځه یې دلته رالېږلې ده. له د هغې د دندې په لومړۍ ورځ د لیوه په عمومي غونډه کې هغه په ښکاره توګه هغه له پامه وغورځوله. جګړنې ملالۍ، قومندان صاحب ته ووایه تا کله په خپله یو عملیاتي پلان جوړ کړی دی، یا یوازې د کاغذ پر مخ ناسته وي او قوه دې جوړوله؟ له د هغه د سپکاوي په وړاندې په خونه کې ټولو نارینه افسرانو په ټیټ غږ وخندل. ملالۍ ځواب ورنکړ. هغې یوازې په غلي توګه او په کلکه څېر هغه ته وکتل. د هغې د غلي نظر د استاله په غوسه نور هم تیل واچول. له هغې ورځې وروسته ملالۍ په رسمي توګه په قطعه کې یوه ګوښه شوې څېره شوه. د استاله وفادار ګوډاګی بریدمن زمرک تل هڅه کوله چې د هغې کار خراب کړي. جګړنې ملالۍ د استا عملیاتي پلان دی. دا خو د یوې کیسې په څېر ښکاري. ته غواړې له دې سره رښتینې جګړې ته لاړه شي. هغه راپور چې هغې ټوله شپه پرې کار کړی و د ټولو په مخ کې وشکاوه او په کثافاتو کې وغورځاوه. تورن فرید نور هم چالاک و. هغه په ظاهره د یو مهربان مشر ورور په څېر هغې ته نږدې شو او د خواخوږۍ ښودنه یې وکړه. جګړنې ملالۍ ډېره خفه کېږم. زموږ قومندان صاحب لږ سخت مزاجه دی. زه به در سره مرسته وکړم. خو د پردې تر شا هغه د هغې په اړه ناوړه اوازې خپرولې.
ملالۍ په حقیقت کې هیڅ وړتیا نه لري، یوازې د لوړ پوړو چارواکو په چاپلوسۍ کې ماهره ده، نو ځکه دلته راستول شوې ده. وایي چې هغه په اصل کې د کول اردو د قومندان معشوقه ده، د هغه د چټلې ژبې څخه راوتلې اوازې په ټوله قطعه کې خپرې شوې. ملالۍ په غلي توګه دا ټول سپکاوي، بې عزتي او یوازیتوب زغمل. هغه د پولادو څخه جوړ یوې نانځکې په څېر ښکارېده، پرته له کوم احساس څخه. هره شپه هغې په خپله تشه کوټه کې دا ټول زخمونه تېرول. هغه انتظار کاوه. د هغې پرېکنده شېبې انتظار، کله چې دوی په خپله د خپلې تباهۍ دروازه پرانیزي. هغه یوه ښکارچی وه. د ملي امنیت د ځانګړې قطعې د واورین پړانګ مشره، چې د یوې کمزورې وړې جامې اغوستې وي تر څو هغه لیوان ښکار کړي چې د زمریانو په بڼه راڅرګند شوي وو. د هغې اصلي ماموریت اوس پیل شوی و. د هغې چوپتیا تسلیمېدل نه و، دا د طوفان څخه مخکې چوپتیا وه، او هغه طوفان به د دوی پاچاهي په داسې وحشتناک ډول ډوبه کړي چې سپین غرمار و، او د هغه ملګرو یې هیڅکله تصور هم نشو کولی. تر اوسه هیچا د هغې اصلي هویت نه پیژانده، او هیڅوک نه پوهېدل چې د هغې تر شا په افغان اردو کې د تر ټولو ځواکمن سړي سیوری ولاړ دی. وخت تېرېده او د ګروال اسدالله کرکه د ملالۍ په وړاندې په ښکاره دښمنۍ بدله شوه. هغه نشو کولی د یوې داسې مختلفې څېرې شتون په خپله پاچاهۍ کې وزغمي، هغه پاچاهۍ چې باید د هغه تر بشپړ کنټرول لاندې وای. په ځانګړې توګه د هغې غلي او کلک نظر چې هیڅکله یې د هغه د تاوتریخوالي واکمنۍ ته سر نه ټیټاوه، هره ورځ یې هغه په غوسه کاوه. هغه پرېکړه وکړه چې باید د دې مغرورې ښځې غرور د ټولو په مخ کې مات کړي. هغه یوې موقع ته انتظار کاوه، هغه موقع د هغه له فکر څخه ژر راورسېده. هغه ورځ د لیوا د جوړېدو کلیزه وه، یوه رسمي غونډه چې ټول افسران او عسکر په لوبغالي کې راټول شوي وو. له څو ورځو سختو چمتووالي وروسته عسکرو په بشپړ دقت سره خپل نظامي حرکات ترسره کول. اسدالله پر سټیج ولاړ و، په خوښۍ سره یې ننداره کوله چې ناڅاپه یو ډېر کوچنی شی د هغه سترګو ته ورغی، او هغه یې ناراحته کړ. دا د هغې ښځینه افسرې ویښتان وو چې د لیکې په پای کې ولاړه وه. د هغې ویښتان د نظامي مقرراتو سره سم په پاکۍ سره په جالۍ کې تړل شوي وو، خو د هغې ځانګړي تور او اوږده ویښتان په نرمه هوا کې لږ څه الوزېدل، او د هغې پر غاړه یې نرمه لمس کاوه. د نورو لپاره دا یو عادي انځور و، د پام وړ نه و، خو د اسدالله په ناروغ ذهن کې دا تر ټولو بد ناپاکوالی و چې د اردو ډسپلین یې کمزوری کاوه. هغه پرېکړه وکړه چې دا به د خپل پلان د پلي کولو لپاره پلمه کړي. غونډه پای ته ورسېده. هغه بیا مایکروفون واخیست تر څو وروستۍ وینا وکړي. د هغه غږ د پخوا په پرتله ډېر سوړ او له کرکې ډک و. ټوله قطعه پام د هغه چیغې ټول لوبغالی کنګل کړ. ما تل څه ټینګار کړی دی، یو عسکر باید له سره تر پښو حتی په روح کې هم یو بشپړ عسکر وي. هر څوک چې لا هم خپل ملکي بڼه نه وي پرېښې، د عقابانو د لیوا د غړي کېدو وړتیا نه لري. د هغه سترګې مستقیمې ملالۍ ته وې. جګړنه ملالۍ راوړاندې شه. د هغې نوم د لوډ سپیکرونو له لارې په ټول لوبغالي کې خپور شو. ټولې سترګې په یو وخت هغې ته واوښتې. ملالۍ پرته له کوم ځنډ څخه په لوړ غږ خپل نظامي نوم واخیست او د سټیج مخې ته راغله. هغې لږ څه اټکل کړی و چې څه به پېښېږي. اسدالله له سټیج څخه راښکته شو. د هغې شاوخوا د یو وحشي ځناور په څېر وګرځېد، له سره تر پښو یې وکتله او یوه بېرحمه موسکا یې په شونډو راغله. جګړنې ملالۍ، ما د یو عسکر اساسي ځانګړتیا څه ویلې وه؟ دا چې له سره تر پښو باید د عسکر روحیه او بڼه ولري صاحب. خو روحیه او بڼه؟ نو خپل ځان ته وګوره، ستا سر لا هم ملکي بڼه نه ده پرېښې. هاګ اسدالله د هغې پاکو تړل شوي ویښتانو ته اشاره وکړه. د لومړي ځل لپاره د ملالۍ پر څېره یو کوچنی درز راڅرګند شو. راپور در کوم صاحب، زه تل خپل ویښتان د مقرراتو سره سم پاک ساتم. مقررات؟ د عقابانو په دې لیوا کې د اسدالله خبره پخپله مقررات دي. یو عسکر باید په غرونو او ځنګلونو کې وګرځي، د داسې ویښتانو سره څنګه جګړه کولی شي؟ هغه اشاره وکړه او د هغه وفادار سپی بریدمن زمرک، لکه چې یوازې همدې ته انتظار کاوه، یو لوی کینچي په لاس کې راوړ. د کینچي وحشتناک غږ په هوا کې واورېدل شو کله چې هغه هڅه وکړه. د عسکرو څېرې له ویرې بدلې شوې. که څه هم اسدالله یو ظالم و، خو د سلګونو عسکرو په مخ کې د یوې ښځینه افسرې د ویښتانو پرې کول یو داسې وحشتناک کار و چې تصور هم نشو کېدلی. قومندان صاحب، دا کار ملالۍ غوښتل څه وایي، خو اسدالله په زور د هغې زنه ونیوله. جرئت کوي چې ځواب راکړي. ته زما عسکری او زما د عسکر یوازینۍ دنده د امر اطاعت کول دي. پرېږده چې دا قومندان در سره مرسته وکړي چې یوه رښتینې غرنۍ عسکره شي. هغه کینچي د زمرک له لاسه واخیست او مستقیم یې د ملالۍ پاک تړل شوي ویښتان ونیول. ملالۍ خپلې شونډې کلکې ونیولې. د هغې په سترګو کې د غوسې یو سوړ اور بلېده، خو هغې مقاومت ونه کړ. هغې یوازې خپل دواړه لاسونه دومره کلک ونیول چې سپین شول.
همدا کار وکړه استله. ته به دا ورځ ډېره ښه په یاد لري چې نن دې څه وکړل. چخ. یو زړه بوږنوونکی غږ راپورته شو، د هغې اوږده تور ویښتان په بېرحمۍ سره پرې شول او د لوبغالي پر ګرمه ځمکه راولوېدل. استله په خوښۍ سره موسکی شو، د ملالۍ پر اوږه وټ پوله چیرته چې د هغې ویښتان په بې نظمۍ سره پرې شوي وو، او ویې ویل اوس د یوې عسکري په څېر ښکاري. وروسته دا روحیه مه هېرو پوه شوې. پوه شوم صاحب. د ملالۍ غږ ټیټ و، خو د هغې سترګو ماتې نه ومنئ. هغې په خپلو سترګو کې پر ځمکه د خپرو ویښتانو انځور، د استله انځور چې د یو واکمن په څېر پرې ولاړ و، او د سلګونو خاموشه نندارچیانو انځور ثبت کړ. د شمال لویدیځ د غرونو سخت باد د هغې نیمه پرې شوي ویښتان والوزول. په هغه باد کې ملالۍ قسم وخوړ چې هغه به خامخا په خپلو د لاسونو د دې سپکاوي د بې عزتۍ او د هغه لوی شیطان ریښې وباسي چې په دې قطعه کې یې ځای نیولی و. د هغې چوپتیا تسلیمېدل نه و، دا د یوې زمري د غرهار پیل و، او هغه غرهار به ډېر ژر دا ټوله ورځ ته پاچاهي ولوزوي. هغه شپه د افسرانو په کوټه کې د یوې کوچنۍ هندارې مخې ته ملالۍ په چوپتیا سره خپل ځان ته کتل. د هغې ویښتان په وحشیانه ډول پرې شوي وو، یوه خوا دومره لنډه وه چې د سر پوستکی یې ښکارېده، او بله خوا یې په بې نظمۍ سره پرې شوې وه چې اوږو ته یې هم نه رسېده. د ورځې سپکاوی او غم د یوې دردناکې سپې په څېر بیا پرې راغی. هغه شېبه چې د هغې ویښتان د سلګونو عسکرو په مخ کې پرې شول، د خواخوږۍ یا ملنډو ډک نظرونه چې هغې ته یې کتل. هغې د یوې پوځي او یوې ښځې په توګه یو داسې زخم خوړلی و چې هېڅکله به نه جوړېږي. خو د هغې په سترګو کې اوښکې نه وې. پر ځای یو سوړ او تش اور بلیده، لکه چې ټول احساسات یې سوځېدلي وي. هغې د خپګان یا غوسې لپاره وخت نه درلود. خپګان یو آرایش و، غوسه یوه پټه وسله وه چې لا یې نه شو ښکاره کولی. هغې باید دا زخم په خپل تر ټولو قوي زغره او تر ټولو تېره وسله بدل کړی وای. هغې په عادت سره د تشناب له المارۍ څخه یو زوړ برقي ماشین واخیست. د ماشین ټیټ او تیز غږ د تشناب چوپتیا ماته کړه. هغې مستقیم په هنداره کې خپل ځان ته وکتل، پرته له کوم ځنډ څخه، او ماشین یې د خپلو پاتې ویښتانو خواته یوړ. غږې. یو ویرونکی غږ راپورته شو، د هغې تور ویښتان پرې شول او د تشناب پر سړه ځمکه راولوېدل. هغې یو ځل هم سترګې ونه رپولې. هغې په خپلو لاسونو خپله ښځینه‌توب، خپله تېره او خپله کمزورتیا پرې کوله. که څه هم د هغې حرکات نوي وو، خو هیڅ ځنډ پکې نه و. په پای کې کله چې وروسته ویښتم پرې شو، په هنداره کې نوره یوه ښځه د بې نظمه ویښتانو سره نه وه، بلکې یوه سړه جنګیالۍ وه چې د پولادو په څېر اراده یې درلوده. د پوځیانو په څېر لنډ پرې شوي ویښتان و، هغه د پخوا په پرتله ډېره قوي او ویرونکې ښکاروله. ډېر ښه استله. دا هغه بڼه ده چې تا غوښتل ووینې. ښه ده، له دې وروسته خپلې سترګې خلاصې ساته او وګوره چې دا بلا چې تا په خپله جوړه کړې ده څنګه ستا پاچاهي خوري. له حمام وروسته هغې د کوټې ټول څراغونه مړه کړل او له خپلې پوځي بکسې څخه یو کوچنی ځانګړی جوړ شوی سپوږمکۍ مخابراتي وسیله راویسته. دا یوه غیر رسمي کرښه وه چې هیڅوک یې نه شو اورېدلی او یوازې د دفاع وزارت اړوند پټو قطعاتو کې کارول کېده. له څو بیپونو وروسته یو ګرم او ژور غږ راغی. ملالۍ ته یې لورې. دا د هغې د پلار غږ و، ستر جنرال رحمت الله خان، د ځانګړو عملیاتو د قومندانۍ مرستیال. هو بابا، زه یم. ما راپور ترلاسه کړ. ته ښه یې؟ سمدستي ټول فعالیتونه ودرو او بیرته راشه. دا یو امر دی. د ستر جنرال رحمت الله خان په غږ کې د یو پلار اندېښنه او د یو قومندان غوسه ګډه وه. هیڅ خبره نه ده بابا. زه ښه یم. برعکس دا ښه شول. اوس به دوی ماته په بشپړه توګه په سپکه سترګه ګوري. دوی به فکر کوي چې زه یوازې یوه بېوسه لیونۍ ښځینه افسره یم چې د دوی تر کنټرول لاندې راغلی یم. له دې امله زه به په اسانۍ سره پرته له کوم څارنې خپل کار وکړم. دا یو اړین پړاو و. د زهرجن مار د نیولو لپاره باید پخپله د مار غار ته نوځې. بابا، باور وکړه زه به تسلیم نشم. زه به خامخا په خپلو لاسونو د دوی کرغېړنه څېره رڼا ته راوباسم. د کرښې بلې خواته د یوې ژورې ساه اخیستو غږ راغی. ستر جنرال رحمت الله خان یو ځل بیا پوه شو چې لورې له هغه څخه هم ډېره سرسخته پوځي ده. ښه ده، خو په یاد ولره چې ته یوازې نه یې. ستا تر شا د افغانستان تر ټولو غوره قطع او زه ستا پلار ولاړ یم. که هر څه وشول، حتی یو کوچنی خطر هم سمدستي سیګنال راکړه. په 10 دقیقو کې به زه هغه ځای پیرو بدل کړم. پوه شوم بابا. د اړیکې له پای ته رسېدو وروسته ملالۍ بیا په تیاره کې په فکرونو کې ډوبه شوه. د هغې اصلي هویت، هغه د ملي امنیت د دواورین پړانګ پټې قطعې مشره وه، د افغان ملیاردو تر ټولو غوره قطعه. د هغې دنده دا وه چې د ګروال استله د فساد شبکه له دننه څخه له منځه یوسي. هغه څوک چې په تېرو کلونو کې په اړه بې شمېره شکایتونه شوي وو، خو هېڅکله نه و نیول شوی.
د هغې په ذهن کې په تېره یو میاشت کې راټول شوي ټول معلومات د یو فلم په څېر راڅرګند شول. د عسکرو زاړه او شلیدلي بوټان، د خوړو خراب کیفیت او هغه وجالي تمرینونه چې یوازې پر کاغذ موجود وو. دا ټول یوازې یو حقیقت ته اشاره کوله: د پوځي تجهیزاتو غله او فساد. خو اسدالله ډېر چالاک و، د هغه اسناد تل بشپړ وو. ملالۍ باید یو پرېکنده فزیکي ثبوت پیدا کړی وای ترڅو د هغه جرم ثابت کړي. او هغه ثبوت خامخا د هغه د پاچاهۍ په زړه کې پټ و، یو داسې پټ ځای چې هیڅوک ورته لاسرسی نه درلود. سبا سهار کله چې جګړنه ملالۍ د لنډو ویښتانو سره ډوډۍ خوړلو ځای ته راغله، ټولو خلکو په پټ خبرې پیل کړې، د خواخوږۍ یا ملنډو ډک نظرونه. هغې داسې وښودله لکه هیڅ خبره چې نه وي. په غرور سره یې خپله د ډوډۍ ټیکري واخیسته او په خپل ځای کښېناسته. په همدې وخت کې ډګروال اسدالله په قصدي توګه د هغې مخې ته کښېناست. او جګړنې ملالۍ ډېره ښه ښکاري. باید همداسې وي. یو عسکر باید لنډ ویښتان ولري ترڅو جذبه ولري. اسدالله په خوښۍ سره وخندل. د هغه په سترګو کې د یو ښکار چې غرور ځلېده چې خپل ښکار یې په بشپړه توګه تسلیم کړی و. ملالۍ یوازې په چوپتیا سره خپله ډوډۍ ژوله او ځواب یې ورنکړ. د هغې چوپتیا ته د بشپړ تسلیمېدو په سترګه کتل. اسدالله نور هم مغروره شو. هغه نور هغې ته د یو ګواښ په سترګه نه کتل. هغه یوازې فکر کاوه چې هغه یوه زمري ده چې هغه په بشپړه توګه اهلي کړې ده. خو هغه نه پوهېده چې هغه زمري چې د یوې ورې په څېر یې سر ټیټ کړی و، خپل تر ټولو تېره منګولې یې پټې کړې وې ترڅو د هغه ستونی ونیسي. له هغې ورځې وروسته ملالۍ په قطعه کې د لیونۍ په نوم مشهوره شوه. هغې د پخوا په پرتله نور هم کمه خبرې کولې، تل یې په تشو سترګو فضا ته کتل. هغې خپلې ټولې دندې د یو ماشین په څېر ترسره کولې، خو هیڅ اراده یا ژوند پکې نه و. د هغې د بڼې اسدالله او د هغه ملګري په بشپړه توګه بې پروا کړل. دوی نوره د هغې څارنه یا احتیاط نه کاوه. هغه د دوی په پاچاهۍ کې یو بشپړه روح شو. او کله چې هغه روح شو، هغې په تیاره کې خپل اصلي ماموریت پیل کړ. د هغې لومړی هدف د وسلو ګودام و، چیرته چې د قطعې ټولې وسلې او مهمات ساتل کېدل. هغه ځای 2-4 ساعته د ساتونکو لخوا څارل کېده او د لیوا تر ټولو امن سیمه وه. خو د ملالۍ لپاره دا کومه لویه ستونزه نه وه. د ورځې په جریان کې د خپل بشپړ رول په لوبولو سره هغې د وسلو ګودام شاوخوا سیمه د ساتونکو د بدلیدو وختونه او حتی د هغوی کوچني عادتونه په ذهن کې ثبت کړل. هغه شپه د یوې تورې او بې سپوږمۍ شپې په تیاره کې د هغې بدن د یوې روح په څېر حرکت کاوه. هغې په چوپتیا سره له دیوال څخه واوښته، د څارنې کامرو له ړندو نقطو څخه یې ګټه واخیسته ترڅو د وسلو ګودام شاته ورسیږي. هغې هغه پرمختللي تخنیکونه ونه کارول چې په ځانګړې قطعه کې یې زده کړي وو. پر ځای هغې تر ټولو ساده او ډاډمنه لاره غوره کړه. هغې د یوې نرۍ سیم په واسطه هغه زوړ قلف په اسانۍ سره خلاص کړ چې د وسلو ګودام د هوا د نل پر دروازه و. هغې له څو ورځو راهیسې څارلی و. بیا د یو مار په څېر هغې خپل بدن د هوا د تنګ نل دننه کړ. د وسلو ګودام دننه د باروتو او سړو اوسپنو بوی و. هغې د شپې لید چشمې راویستې او په تیاره کې د خپل هدف لټون پیل کړ. د هغې هدف عادي وسلې لکه یې 4 یا لاس بمونه نه و. هغه څه چې هغې له ټول هغه د خیالي وسلې وې، هغه شیان چې پر کاغذ موجود وو خو په حقیقت کې باید شتون نه درلودی. هغې د وسلو ګودام تر ټولو ژورې کونج ته لاړه، چیرته چې د مهماتو زاړه او دوړو ډک صندوقونه پر یو بل ایښودل شوي وو. هغې په احتیاط سره یو له صندوقونو څخه خلاص کړدنی زنګ وهلي جیس ټوپکونه وو. دا زاړه وسلې وې چې باید لسګونه کاله مخکې له کاره لوېدلې وای. هغې یو کوچنی سکینر راویست او د ټوپکونو پر سریال نمبرونو یې سکین پیل کړ. لږ وروسته د هغې په سترګو کې یوه سړه رڼا وځلېده. سکین شوي سریال نمبرونه هغه شمېرې وې چې د قطعې په رسمي وسلو لیست کې شتون نه درلود. اسدالله دا زاړه وسلې پر کاغذ له منځه وړې وې، خو په حقیقت کې په ګودام کې پټې کړې وې او خامخا یې د دوی ځای د نویو H4 ټوپکونو په بهر ایستلو سره ډک کړی و. هغه نوي ټوپکونه چې بهر ایستل شوي وو شاید د تور بازار له لارې په کورنیو او بهرنیو جرمي سازمانونو یا د جګړې په سیمو کې پلورل شوي وو. دا یوازې د پوځي تجهیزاتو غلا نه وه، دا یو ملي خیانت و چې د هېواد امنیت ته جدي ګواښ پېښاوه. هغې د خپل ځانګړي کوچني کیمرې په واسطه ټول ثبوتونه عکس کړل. د زړو وسلو سریال نمبرونه، د وسلو جعلي لیستونه او د وسلو ګودام ټوله جوړښت. د ماموریت له بشپړولو وروسته هغې بیا په چوپتیا سره د هوا د نل له لارې بهر شوه. د هغې په لاس کې لومړی خنجر چې کولی شو د سپین غر مار و زړه سوري کې په کلکه نیول شوی و. د هغې بل هدف د ترانسپورت ورکشاپ و، چیرته چې د قطعې ټول وسایط اداره کېدل. هغه پوهېده چې نه یوازې وسلې بلکې پوځي موټرې او پرزې هم د معامل مهم توکي کېدی شي. دا ځل هغې یوه بله طریقه وکاروله. هغې پرېکړه وکړه چې له خپل بشپړ پوښ څخه ګټه واخلي. لیونۍ
د ورځې په جریان کې هغه د یوې لیونۍ په څیر د ورکشاپ شاوخوا ګرځېده. په لومړي سر کې ساتونکي محتاط وو، خو له څو ورځو وروسته دوی د هغې شتون ته بې پروا شول. هغه یوازې یوه بېچار او لږ عجیبه ښځینه افسره وه. له دې فرض څخه په ګټې اخیستنې هغې په خپل ذهن کې د ورکشاپ هر څه ثبتول پیل کړل، د موټرو ډولونه او نمبر پلیټونه، د ترمیم یادښتونه او د پرزو ګودام موقعیت. او هغې یو پرېکنده نښه وموندله. د ورکشاپ په تر ټولو پټ کونج کې 2 زاړه پوځي لارۍ له میاشتو راهیسې ولاړې وې. پر کاغذ د دې 2 لاریو انجنونه خراب وو، د ترمیم وړ نه وو او د له منځه وړلو په تمه وې. خو د هغې تیزو سترګو دوکه نه خوړله. هغې د موټرو پر ټایرونو تازه خټې ولیدې. سربیره پردې په کیبن کې لا هم د سګرټو بوی و چې لا نه ورک شوی. دا لارۍ هغه لیروحونه لو چې پر کاغذ مړه وو، خو په حقیقت کې په تیاره شپه کې حرکت کاوه. هغې شپې ته انتظار وکړ. کله چې ټول ویده شول، هغه بیا په شپه کې یو روغ شوه او د ورکشاپ خواته لاړه. هغې په اسانۍ سره د هغه خیالي لارۍ دروازه خلاصه کړه چې د ورځې په نښه کړې وه. بیا یې د نه لټون پیل کړ. هغې د موټر چلوونکي د څوکۍ لاندې یوه پټه خونه وموندله چې په مهارت سره پټه شوې وه. دننه یې د سفر یو زوړ یادښت کتاب و. دا رسمي یادښت کتاب نه و، بلکې د دوی پټ کتاب و. په کتاب کې د نیټو سره د ځایونو نومونه د کوډ په څیر لیکل شوي وو، او تر څنګ یې داسې وحشتناکې جملې لکه 10 صندوقه ټوپکونه، 15 صندوقه لاسي بمونه. دا د مرګ کتاب و. د دوی د ټولو جرمونو تفصیلات یې ثبت کړي وو. ملالۍ د کتاب هره پاڼه د خپلې کیمرې په واسطه عکس کړه. اوس ټول ثبوتونه راټول شوي وو. پاتې کار یوازې دا و چې دا ثبوتونه په خوندي توګه رڼا ته راوړي. خو هغه نه پوهېده چې د هغې ټول حرکات د یوې بلې جوړې سترګو لخوا په تیاره کې څارل کېدل. د هغه زهرجن او چالاک مار و تورن فرید. هغه له پیل څخه پر ملالۍ شکمن و. هغه د هغې ناڅاپي بدلون او هره شپه د روح په څیر ورکېدل ډېر شکمن ولیدل، نو په پټه یې د هغې څارنه پیل کړه. کله چې هغې د کافي ثبوتونو په راټولولو سره د آرام ساه واخیسته، یو سوړ فلزي شی د هغې شاته ونیول شو. ودرېږه جګړنې ملالۍ، یا نه باید تا ته څه ووایم. د ملي امنیت څخه راغلې قدرمنې مېلمنې د فرید سوړ غږ شپه ماته کړه. داسې ښکارېده چې هر څه پای ته ورسېدل، خو رښتینی دوزخ اوس پیل شوی و. ودرېږه جګړنې ملالۍ، یا نه باید تا ته څه ووایم. د ملي امنیت څخه راغلې قدرمنې مېلمنې د تورن فرید سوړ او له ملنډو ډک غږ د هغې شاته په تیاره کې راغی. د ملالۍ ټول بدن د یوې شېبې لپاره کنګل شو. هغې ډېر ورو په لاس کې پټ کتاب خپل بدن ته نږدې کړ او بیا یې شاته وکتل. په تیاره کې د فرید ناڅرګنده څېره ښکارېده چې ټوپک یې هغې ته نیولی و. د هغه پر څېره د یو ګټونکي ارامه موسکا وه. بالاخره زما اټکل سم و. له هغې ورځې چې د حربي پوهنتون یوه لومړۍ نمره په خپله خوښه دې ورکړې او هېرې شوې، کتې ته راغله، ما فکر کاوه چې یو څه غلط دی. هغه په غرور سره خبرې کولې لکه چې له هر څه خبر وي. په لومړي سر کې ما فکر کاوه چې ته یوازې یوه جاهل ښځه، خو فکر مې نه کاوه چې دومره لویه څېره به یې. د ملي امنیت د واورین پړانګ مشهوره پټکته، فکر مې نه کاوه چې په دې ډول به در سره مخ شم. د هغه د معلوماتو راټولولو وړتیا د هغې له تصور څخه بهر وه. هغه له پیل څخه د هغې په هویت شکمن و. هغې څارلې وه، تعقیب کړې وه او انتظار یې کاوه چې پخپله جال ته نوځي. ته څنګه پوه شوې؟ د ملالۍ غږ لږ څه ولړزېد. دا د ویرې له امله نه و، بلکې د غوسې او ځان ملامتولو له امله و چې د هغې بشپړ پلان په یوه شېبه کې له منځه تللی شو. زه څنګه پوه شوم؟ واه، په دې نړۍ کې کوم رول بشپړ نه دی جګړنې صاحبې. ستا په تشو سترګو کې ډېر څه و. که ته رښتیا هم یوه ماته شوې ښځه وای، داسې سترګې به دې نه درلودې. هغه یو ګام هغې ته نږدې شو. په لاس کې ټوپک د سپوږمۍ په رڼا کې سوړ ځلا وکړه. ښه ډرامه پای ته ورسېده. راځو اصلي خبرې ته. په لاس کې د کتاب او په سر کې د ټول معلومات په آرامۍ سره موږ ته وسپاره. که داسې وکړې لږ تر لږه به موږ ستا ژوند وبخو. د هغه غږ نرم ښکارېده، خو له داسې کرکې ډک و چې مقاومت یې نه شو کېدلی. ملالۍ د یوې شېبې لپاره چوپ شوه. ذهن یې د یو سوپر کمپیوټر په څېر چې کار کاوه. تر ټولو بد حالت دښمن خبر شوی و. څنګه ژوندی پاتې شم؟ مقاومت وکړم که تسلیم شم؟ که مقاومت وکړم د ګټلو چانس شته. مخالف ټوپک لري، فاصله ډېره نږدې ده. مخکې له دې چې هغه پرېکړه وکړي، نورې تورې څېرې د ورکشاپ له تیارې څخه راڅرګندې شوې. ډګروال استالا او بریدمن زمرک. د دوی پر څېرو د هغو کسانو بېرحمه موسکا وه چې له هر څه خبر وو. جګړنې ملالۍ، یا نه د واورین پړانګ مشرې. فکر مو نه کاوه چې دومره ټیټ ځای ته به تشریف راوړئ. زموږ مېلمه پالنه ښه نه وه. ډېره بښنه غواړو. استالا د یو ډراماتیک اداکار په څېر په مبالغې سره خبرې وکړې. د هغه په سترګو کې د لیونتوب ځلا وه چې له دې حالت څخه یې خوند اخیست.
بریدمن زمرک په چوپتیا سره یو دروند اوسپنیز پایپ په لاس کې نیولی او سترګې یوازې د ملالۍ پر غاړه وې. اوس یو د دریو په مقابل کې و، یو یې ټوپک درلود. یو بشپړ نهیلی حالت. څه پرېکړه کوي جګړنې؟ زموږ وړاندیز منې که په بېمانه توګه دلته مړه کېږي او خپله پوځي دنده د یوې تښتېدلې په شرموونکي نوم پای ته رسوي، به د اسدالله وروستی وړاندیز هم یو خوږ فریب و او هم یو وحشتناک ګواښ. ملالۍ ورو ورو پټ کتاب له ځانه راویست او پر ځمکه یې کېښود. ښه ما بایلوده. یوازې زما ژوند وبښئ. د هغې په غږ کې د یو بایلونکي نهیلي وه. اوږې یې په بېوسۍ سره راولوېدې. د هغې دې حالت ته په کتلو د دریو لیوانو پر څېرو د بشپړ ګټونکي موسکا راڅرګنده شوه. دوی باوري وو چې بالاخره یې هغه مغروره او سرسخته زمري تسلیم کړې ده. زمرک چې لا هم ټوپک یې په لاس کې او په احتیاط سره ملالۍ ته نږدې شو او کتاب یې له ځمکې راواخیست. هغه د کتاب محتویاتو ته یوه کتنه وکړه او د آرام ساه یې واخیسته. یوازې د دې په له منځه وړلو سره به ټول ثبوتونه ورکشي. قومندان صاحب، په همدې شیبه کې هغه شیبه چې زمرک په کتاب کې ډوب و او بې پروا شو، د ملالۍ بدن چې د یو مړي په څېر پروت و ناڅاپه د یو فنر په څېر پورته شو. پښه یې د برېښنا په څېر په دقیقه توګه د زمرک پر لاس ولګېده. اوره د یوې چیغې سره ټوپک او کتاب د زمرک له لاسه هوا ته والوتل. ملالۍ فرست له لاسه ورن کړ، هغې ځان وغورځاوه او هغه ټوپک یې ونیو چې پر ځمکه رالوېده. ودرېږئ. کله چې ټوپک د هغې په لاس کې شو، حالت بدل شو. د هغې سترګې نورې د یو بایلونکي نه وې. د هغې په سترګو کې بیا د یو ښکارچي سړه کرکه وځلېده. خو لیوان په اسانۍ سره شاته نه شول. ویوله د اسدالله د چیغې سره زمرک په لاس کې اوسپنیز پایپ په ټول ځواک سره د هغې خواته وغورځاوه. ملالۍ ځان وغورځاوه او په لږ توپیر سره له پایپ څخه وژغورل شوه، خو له همدې امله په لاس کې یې په کتاب پر ځمکه راولوېد. له دې فرض څخه په ګټې اخیستنې اسدالله او فرید له دوو خواو پرې برید وکړ. ملالۍ غوښتل ډزې وکړي، خو په تنګ ځای کې که بې هدفه ډزې کړې وای، ممکن پخپله په خطر کې شوې وای. هغې مجبوره شوه چې ټوپک وغورځوي او په نږدې جګړه کې ښکېل شي. ورکشاپ سمدستي د مرګ او ژوند په ډګر بدل شو. دا سپۍ تر پایه سرسخته ده. د اسدالله څوک د ملالۍ مخ ته راغی. هغې سر ټیټ کړ او له ګوزار څخه یې ځان وژغوره. بیا یو کوي سنګل د هغه په نس وواهه. خو اسدالله چیغه ونه کړه، برعکس د هغې ویښتان یې ونیول. زمرک بیا راپورته شوی و او بیا د هغې شاته نښه نیولې وه. یو د دریو په مقابل کې. سربیره پر دې د هغو نارینه‌وو سره چې خپل ټول عقل یې له لاسه ورکړی و او د ځناورو په څېر یې برید کاوه. هغې نشو کولی ډېر وخت مقاومت وکړي. په پای کې د زمرک اوسپنیز پایپ د هغې په پښتۍ کې په کلکه ولګېد. ټک د یو تیز غږ سره د هغې بدن په بېوسۍ سره پر ځمکه راولوېد. له خولې یې تازه وینې راوتې. یو وحشتناک درد لکه چې څو پښتۍ یې ماتې شوې پر ټول بدن یې راغی. پای ته ورسېده ملالۍ. اسدالله د هغې ویښتان ونیول او مخ یې پر ځمکه کېښود. ته به د دې قیمت په داسې وحشتناک ډول ادا کړې چې زما پاچاهۍ ته دې کتل چې هیڅکله به یې هېر نه کړې. هغه زمرک ته په یوه اشاره امر وکړ. د هغې ښی لاس مات کړه تر څو هیڅکله قلم یا ټوپکونه نیولی شي. زمرک په یوې سپکې موسکا سره اوسپنیز پایپ پورته کړ. نه، ملالۍ هڅه وکړه چې په خپل وروستي ځواک سره مقاومت وکړي، خو بدن یې نور حرکت نه کاوه. کرک اوسپنیز پایپ په بېرحمۍ سره د هغې پر لاس راښکته شو. د هډوکي د ماتېدو ویرونکی غږ په چوپ ورکشاپ کې خپور شو. په پای کې یوه دردناکه چیغه د ملالۍ له خولې راوتله. شعور یې ورو ورو له لاسه ورکاوه. اوس چوپ شوه. اسدالله د هغې نرم بدن د یوې کثافاتو په څېر یو کونج ته وغورځاوه. هغه پټ کتاب له ځمکې راواخیست. بیا یو لایټر راویست او کتاب ته یې اور واچاوه. د دوی د جرمونو ټول ثبوتونه په سراور کې سوځېدل. هر څه پای ته ورسېدل. فرید د آرام ساه واخیسته. نو اوس پیل شو. د اسدالله سترګې وځلېدې. نشي کولی چې په اسانۍ سره مړه شي. هغه به یوه ډېره مهمه شاهده شي. یوه بېچاره ښځینه افسره چې په خپله خوښه تښتېدلې او بیا د پښې ښویېدو په پېښه کې مړه شوې. منطقي ښکاري نه د یو شیطان موسکا د هغه پر شونډو راڅرګنده شو. هغه غوښتل د هغې هر څه په داسې بېرحمه ډول له منځه یوسي چې له مرګ څخه هم بدتر وي. د هغې عزت، غرور او ټوله پوځي دنده. دوی د ملالۍ بېهوښه بدن په هغه خیالي لارۍ کې واچاوه او د قطۍ بهر تر ټولو لرې او ګوښه غره ته یې بوتله. دوی هغه هلته پرېښود او بېرته قطۍ ته راغلل لکه هیڅ خبره چې نه وي شوې. د شپې سړه شبنم د هغې پر ټپي بدن راولوېد. هغه په یوه ژور او تیاره ځنګل کې د نهیلۍ په منځ کې یوازې پاتې شو. هیڅوک د هغې تر څنګ نه و. هیڅوک د هغې د مرستې چیغې نه اورېدې. داسې ښکارېده چې هر څه پای ته ورسېدل. د شپې سړه هوا د هغې په پرانیستو زخمونو کې ننوته.
د ژورې تیارې او د غوښې پرې کولو په څیر درد په منځ کې ملالۍ په ډېرې سختۍ سره خپل شعور بیرته ترلاسه کړ. د هغې ټول بدن داسې احساس کاوه لکه چې ټوټې ټوټې شوی وي. په ځانګړې توګه د هغې د مات شوي ښي لاس درد داسې و چې غوښتل یې د هغې پاتې لږ عقل هم فلج کړي. دا کوم ځای دی؟ په خپل مبهم شعور کې هغې شاوخوا ته وکتل. یو ناپېژندل شوی ځنګل، د لمدې خاورې بوی، د ورستو پاڼو بوی او له لرې څخه د وحشي حیواناتو غږونه. هغه پوه شوه چې هغه د قطعې بهر په یو ویجاړ غره کې پرېښودل شوې ده. دا کمینان غواړي ما دلته وژني. د نهیلۍ احساس د یوې لوی سپۍ په څېر پرې راغی. داسې ښکارېده چې هر څه پای ته ورسېدل. ثبوتونه سوځېدلي وو او هغه په دې تیاره کې ور مړه کېده پرته له دې چې څوک خبر شي. هغې سترګې پټې کړې، غوښتل یې هر څه پرېږدي. خو په همدې وخت کې د خپل پلار انځور، هغه څوک چې له خپل ژوند څخه یې هم ډېره مینه ورسره درلوده، او د خپل ځان انځور چې قسم یې خوړلی و چې د هغه ویاړ به شي، د یوې برېښنا په څېر د هغې په ذهن کې راڅرګند شو. نه، نشم کولی چې په دې ډول مړه شم. د هغې سترګې بیا خلاصې شوې. د هغې په سترګو کې نوره د نهیلۍ نښه نه وه، پر ځای د ژوندي پاتې کېدو یو کوی او نه ماتېدونکی اور بلېده. هغه اور چې یوازې په هغو کسانو کې وي چې د مرګ له درشل څخه بیرته راستانه شوي وي. هغه باید حرکت کړی وای. هغه لا ژوندی و او تر څو چې ژوندی و جګړه پای ته نه وه رسېدلې. هغې خپل نه مات شوی کین لاس د تکي په توګه وکاراوه او په ټول ځواک سره یې هڅه وکړه چې راپورته شي. د هغې له ټپي لاس او پښو څخه وحشتناک درد د یوې چیغې په څېر راپورته شو، خو هغې غاښونه وچیچل او پرته له کوم غږ څخه یې وزغمه. هغه یوه پوځي و، هغې هېڅکله د درد په وړاندې تسلیمېدل نه زده کړي. هغې ځان ټیټ کړ او د یو مار په څېر پر ځمکه وښویده. د هغې هدف یوازې یو، له دې دوزخي ځنګل څخه وتل او ټولې نړۍ ته حقیقت ویل. هغه څومره وخت وښویده. ځواک یې پای ته رسېدلی او د وینې ډېر ضایع کېدو له امله د هغې لید ورځ تر بلې کمزوری کېده. شعور یې بیا ورو له منځه تله. ایا تر دې ځایه وه کله چې هغې غوښتل هر څه پرېږدي. د هغې د ګوتو سر له یو سخت او سوړ شي سره ولګېد، یو مصنوعي شی. هغې په خپل وروستي ځواک سره سر پورته کړ. یوه زړه ډبرینه لوحه چې نیمه په خټو کې ډوبه وه د هغې مخې ته راڅرګنده شوه. د روزنې اوه مسح. ننوتل منع دي. هغه پوه شوه چې هغه ځای چې پرېښودل شوی و یو زوړ او تړل شوی روزنیز مرکز و چې د قطعې تر څنګ موقعیت درلود. او په همدې شیبه کې د هیلې یو وروستۍ وړانګه د هغې په ذهن کې وځلېده. د بیړني سیګنال وسیله. مخکې له دې چې دلته دندې ته راشي، هغې د دې قطعې ټوله جغرافیه او تاسیسات مطالعه کړي وو. هغې ته په یاد راغلل چې په دې زاړه روزنیز مرکز کې یو ځای یو زوړ بیړنی سیګنال وسیله لا هم نصب وه چې ډېر وخت مخکې ایښودل شوې وه او لا نه وه لیرې شوې. دا د هغې وروستۍ هیله وه. هغې بیا حرکت پیل کړ. هغې په خپل حافظه کې لټون وکړ او د هغه زاړه سار برج خواته وښویده چیرته چې وسیله نصب وه. بدن یې دروند و، خو روح یې د پخوا په پرتله ډېر تیز و. په پای کې زوړ سار برج چې په ځنګلي بوټو پوښل شوی و او یوازې ناڅرګنده بڼه یې ښکارېده، د هغې مخې ته راڅرګند شو. هغې خپل ټول پاتې ځواک وکاراوه. د سار برج په دیوال پورې ونښته، دومره چې نوکان یې له وینې ډک شول او هڅه یې وکړه چې پورته شي. د سار برج دننه له دوړو او غڼو ډک و. په تیاره کې هغې پر دیوال لاسونه وهل او په پای کې هغه سوړ او زنګ وهلی اوسپنیز صندوق وموند چې لټون یې کاوه. هغې په خپل لړزېدونکي کین لاس سره د صندوق پوښ خلاص کړ. دننه یو زوړ راډیوي سیګنال وسیله د یو سور بټن سره د یوې معجزې په څېر راڅرګنده شوه. هغې د یوې شېبې لپاره سترګې پټې کړې. د پلار غږ یې په ذهن کې راغی. که هر څه وشول، حتی یو کوچنی مشکل هم سمدستي سیګنال راکړه. هغې نوره ځنډ ونه کړ. هغې خپلې ټولې هیلې، غوسه او د ژوندي پاتې کېدو کوي اراده راټوله کړه او په ټول ځواک سره یې سور بټن فشار ورکړ. ټې ټې ټېټ. یو تیز غږ شپه ماته کړه. دا یو تلیفون نه و، دا هم یو عادي ژغورنې سیګنال نه و. دا وروستی سیګنال و چې یوازې د ملي امنیت د واورین پړانګ پټې قطعې لپاره ځانګړی و. هغه سیګنال د اردو د رسمي مخابراتي شبکې له لارې نه و، بلکې د یوې ځانګړې کوډ شوې سپوږمکۍ فریکونسۍ له لارې و چې یوازې یو ځای ته استول کېده، د ملي امنیت قومندانۍ مرکز ته. سیګنال غږ یا متن نه درلود، دا یوازې د لیږونکي دقیق انځ موقعیت او یو وحشتناک کوډ درلود. واورین پړانګ نسکوره شو. دا وروسته بیړنی کوډ و چې هغه وخت کارول کېده کله چې د قطعې مشر د دښمن لخوا نیول شوی یا د مرګ په درشل کې وي. کله چې هغه کوډ واستول شو، د ملي امنیت ټول فعالیتونه ودرېدل او دوی یوازې د یو هدف لپاره په حرکت راغلل: د نسکور شوي واورین پړانګ ژغورل او تر دوزخه پورې د هغو ټولو کسانو تعقیب کول چې هغه یې نسکوره کړې وه. هغه شپه په کابل کې د ځانګړو عملیاتو په مرکز کې لسګونه پرمختللي سکرینونه او وسایل په پرله پسې توګه له ټولې نړۍ څخه معلومات راټولول.
ناڅاپه د بیړني خطر یو تیز زنګ چې مخکې هیڅکله نه و غږېدلی په ټول مرکز کې په لوړ غږ غږېده. پر اصلي سکرین یو سور خبرداري پیغام راڅرګند شو. واورین پړانګ نسکوره شو. په قومندانۍ خونه کې ټول افسران له خپلو چوکیو راپورته شول، مخونه یې سپین شول. دوی د هغه کوډ په معنی ډېر ښه پوهېدل. د دوی مشره د دوی ژوندۍ افسانه ملالۍ نسکوره شوې وه. د شپې افسر ډیرمن هاشمي په لړزېدونکو لاسونو د بیړني ټلیفون شمیره ډایل کړه. هغه ټلیفون یوازې له یو کس سره وصل کېده، د دې قطعې بنسټ ایښودونکی او اعلی قومندان د ملالۍ پلار ستر جنرال رحمت الله خان. په ورته وخت کې په کابل کې په خپل شخصي کور کې ستر جنرال رحمت الله خان تر ناوخته اسناد کتل چې د هغه سپوږمکۍ ټلیفون د اور د زنګ په څېر غږ وکړ. هغه احساس کړه چې یو څه غلط دی. هغه ټلیفون په تېرو 10 کلونو کې یو ځل هم نه و غږېدلی. هغه په لړزېدونکو لاسونو ټلیفون ته ځواب ورکړ. د کرښې بلې خواته د ډرمن هاشمي بیړنی غږ و: قومندان صاحب. سور کوډ. مشره ټلیفون د ستر جنرال رحمت الله خان له لاسه راولوېد. د هغه پولادي څېره ونلېده، سترګې له وینو ډکې شوې. هغه د خطر زنګ فشار ورکړ. لږ وروسته د هغه د کاري دفتر دروازه خلاصه شوه. یاورې منډه کړه. قومندان صاحب، تاسو غوښتل سمدستي هلیکوپټر چمتو کړئ. هدف د شمال لویدیځه اومه لیوا ده. د هغه غږ له غوسې لړزېده. او همدا اوس د قطعې ټول جنګي پرسونه راوبلی. د عملیاتو نوم قضاوت دی. وروستۍ کلمه چې د هغه له خولې راوتله د یخ په څېر سړه وه. د یوې د زمري غوسه راپارېدلې وه، او هغه غوسه به ډېر ژر په یوه لوی طوفان بدله شي چې د هغو احمقو کفتارانو پاچاهي به له منځه یوسي چې د هغه بچي ته یې لاس وروړی و. هېڅوک به ژوندی پاتې نه شي. د قضاوت ورځ په دې ډول پیل شو. په ورته وخت کې د ګروال اسدالله په کوټه کې فضا د هغو کسانو له کرکجنې خندا ډکه وه چې د بریا جشن یې لمانځه. اسدالله او د هغه دوه وفادار ګوډاګیان بریدمن زمرک او تورن فرید قیمتي بهرني شراب څښل او د خپلې بشپړې بریا مبارکي یو بل ته ورکوله. څومره احمقه وه! اسدالله په لوړ غږ وخندل. مخ یې سور و. یوه ښځه چې زما پاچاهۍ ته یې چلنج ورکړ. حق یې و. شاید اوس په سړه ځنګل کې د وحشي حیواناتو خواړه شوي وي. زمرک په یوې سپکې موسکا سره ملاتړ وکړ. قومندان صاحب، دا ځل مو په بشپړ ډول کار وکړ. اوس به هیڅوک جرئت ونه کړي چې ستا د خوښې خلاف کار وکړي. تورن فرید خبرو ته غوږ نیولی او په آرامۍ سره خپل ګیلاس شراب څښل. ذهن یې د راتلونکي ګام لپاره له پلانونو ډک و. هغه نیت درلود چې له دې فرض څخه په ګټې اخیستنې د اسدالله نور هم باور ترلاسه کړي او د خپل پرمختګ لاره پیاوړې کړي. سبا سهار به رسمي راپور ورکړو چې جګړنه ملالۍ په خپله خوښه له قطعې وتلې او ورکه شوې ده. څو ورځې وروسته به اعلان وکړو چې د روزنیزې ساحې سره نږدې د پښې ښویېدو له امله یې مړی موندل شوی دی. هر څه به په آرامۍ سره حل شي. وروستۍ کلمه چې د اسدالله له خولې راوتله د یوې سړې وژنې وړاندوینه وه. د خپل جرم د پټولو لپاره دوی د یو بل وحشتناک جرم پلان جوړاوه. د دوی لپاره د یو انسان ژوند یوازې د خپل ځان د خوندیتوب لپاره یوه ارزانه وسیله وه. دوی په بشپړه توګه تصور هم نشو کولی چې د مرګ یو لوی سیوری د دوی پر سرونو راڅرخي. دوی هیڅ خبر نه و چې هغه موجود چې دوی راویښ کړی و یوه یوازې زمري نه و، بلکې د افغان ملیاردو د زمریانو د یوې رمې کارجن مشر و. په کابل کې د ځانګړو عملیاتو په مرکز کې واورین پړانګ نسکوره شو. کله چې سور خبرداري پیغام اصلي سکرین وپوښه، په قومندانۍ خونه کې ټوله فضا کنګل شوه. لسګونه غوره افسران لکه چې مخکې سره ژمنه کړې وي په یو وخت له خپلو چوکیو راپورته شول. مخونه یې سپین شول. په سترګو کې نه باورېدونکې حیرانتیا او نه کنټرولېدونکې غوسه وه. د دوی مشره د دوی ژوندۍ افسانه نسکوره شوې وه. د شپې افسر ډیرمن هاشمي په لړزېدونکو لاسونو د بیړني ټلیفون کرښه وصل کړه. هغه کرښه یوازې له یو کس سره وصل کېده، د قطعې بنسټ ایښودونکي پلار او ژوندۍ افسانه ستر جنرال رحمت الله خان. په ورته وخت کې د دفاع وزارت په پټ مرکز کې ستر جنرال رحمت الله خان د ملي امنیت په اړه د یوې بیړنۍ غونډې مشري کوله. د هغه مخې ته د ځمکني او سمندري او هوایي ځواکونو تر ټولو لوړ پوړي جنرالان ناست وو او په غور سره یې اورېدل. په همدې وخت کې د هغه پر لاس ځانګړی پوځي ساعت په یو لنډ او تیز غږ ولړزېد. دا د ټلیفون زنګ نه و، دا د قیامت د ورځې د زنګ په څېر و. د ستر جنرال رحمت الله خان څېره د یوې شېبې لپاره سخته شوه. هغه ودرېد، پر تندي سړې خولې راغلې. هغه لړزېدو یوازې یو معنی درلوده. د هغه لور، د هغه یوازینۍ وینه چې له خپل ژوند څخه هم ډېره ګرانه وه، ملالۍ په خطر کې وه. هغه له حاضرینو جنرالانو څخه په لنډه توګه بخښنه وغوښته او راپورته شو. هغه د خپل شخصي کاري دفتر خواته لاړ چې د مرکز په تر ټولو ژور ځای کې موقعیت درلود.
د هغه ګامونه د معمول په څیر نه و بیړني او لږ بې ثباته و. کله چې د کاري دفتر دروازه وتړل شوه هغه په لړزېدونکو لاسونو سپوږمکۍ ټلیفون ته ځواب ورکړ. وایه د هغه غږ له غوسې او اندېښنې لړزېده. قومندان صاحب. سور کوډ. مشره د ګرمن هاشمي بیړنی غږ د کرښې بلې خواته راغی. موقعیت ستر جنرال رحمت الله خان نوره پوښتنه ونه کړه. هغه د تر ټولو بد حالت احساس کړی و. د شمال لویدیځ د اومې لیوا سره نږدې اومه روزنیزه ساحه. موقعیت مخکې له دې چې ډګرمن هاشمي موقعیت بشپړ کړي ستر جنرال رحمت الله خان د افغانستان لوی نقشې ته چې پر دیوال ځوړنده وه په ځیر سره کتل. سترګې د یو پرمختللي عدس په څیر په دقیقه توګه د شمال لویدیځ په غرونو کې یوې نقطې ته اشاره وکړه، هماغه روزنیزه ساحه چې هغه په خپله ډیزاین او جوړه کړې وه. ټلیفون د هغه له لاسه پر ځمکه راولوېد. د هغه پولادي څېره ونړېده، سترګې له وینو ډکې شوې. هغه په خونه کې د بیړني خطر بټن په ټول ځواک سره فشار ورکړ. لږ وروسته د دفتر دروازه خلاصه شوه. یاورې منډه کړه. قومندان صاحب تاسو غوښتل؟ سمدستي د هش یو اوه هلیکوپټر چمتو کړئ. هدف د شمال لویدیځ اومه لیوا ده. د هغه غږ سوړ او ټیټ و لکه له دوزخه چې راځي. او همدا اوس د قطعې ټول جنګي پرسونه راوبلئ. په 5 دقیقو کې په هوایي ډګر کې په بشپړ وسلوال حالت کې راټول شي. هیڅ استثنا نشته. یاور د قومندان د لومړي ځل لپاره د داسې بڼې په لیدلو سره له حیرانتیا کنګل شو. هغه څوک چې د هغه مخې ته ولاړ و د دوی تل سوړ او منطقي قومندان نه و. هغه یو کارجن زمری و چې د خپل بچي د له لاسه ورکولو له امله په غوسه و. د عملیاتو نوم قضاوت دی. وروستۍ کلمه چې د هغه له خولې راوتله د یخ په څیر سړه وه. هغه شپه په کابل کې ځانګړې کته د خپل جوړښت له ورځې راهیسې تر ټولو سخته او وینه ډکه شپه تېره کړه. کله چې د قضاوت او عملیاتو امر صادر شو د قطعې ټول فعالیتونه ودرېدل. ټولې رخصتۍ لغوه شوې. ټول ویده عسکر د خطر زنګ په غږ راویښ شول. جنګي جامې واغوستې او هوایي ډګر ته یې منډه کړه. د دوی پر څېرو د ستړیا نښه نه وه، یوازې یو غمجن عزم و. دوی ولړزېدل کله چې پوه شول چې د دوی مشره د دوی زړه یو ځای نسکوره شوې ده. دوی چمتو چې شیطانان شي ترڅو په خپله هغه وژغوري او د هغو کسانو قضاوت وکړي چې هغې ته یې زیان رسولی و. په هوایي ډګر کې سلګونه غوره ځانګړي عسکر په منظمه توګه په لیکو کې ولاړ وو. په لاسونو کې یې تر ټولو عصري ټوپکونه و. سترګې په شپه کې د وحشي ځناورو په څیر ځلېدې. لږ وروسته ستر جنرال رحمت الله خان په جنګي یونیفورم کې د دوی مخې ته راڅرګند شو. 3 ستوري په اوږو درانه ځلېدل. ملګرو، واورئ! د هغه غږ ټیټ و خو په پراخه فضا کې غږ خپور شو. له دې وروسته موږ د قضاوت عملیات پیل کوو. زموږ هدف په شمال لویدیځ کې د دښمن ځاله ده. زموږ ملګری زموږ مشره هلته بنده ده. د هغه خبرو د عسکرو سترګې نورې موځلولې. د دې عملیاتو هدف یوازې یو دی، د جګړنې ملالۍ خوندي ژغورل او د هر هغه کس تعقیب کول چې د هغې یوې ګوتې ته هم لاس وروړی وي، پرته له دې چې یو هم پاتې شي. قضاوت په پامدې ځای کې وشي. د هغه وروستۍ خبره د جګړې اعلان و. هغه په ښکاره توګه خپله اراده وښودله چې پوځي قوانین یا پروسیجرونه به له پامه غورځوي. د یو پلار او یو قومندان په توګه هغه به پخپله غچ واخلي. حرکت د هغه په امر سلګونه عسکر په یو وخت د هلیکوپټرونو خواته منډه کړه. د هلیکوپټرونو د انجنونو غږ ځمکه ولړزوله او د کابل د شپې اسمان یې څیرې کړ. د یوې د زمري غوسه راپارېدلې وه او هغه غوسه به ډېر ژر په یوه لوی طوفان بدله شي چې د هغو احمقو کفتارانو پاچاهي به له منځه یوسي چې د هغه بچي ته یې لاس وروړی و. هېڅوک به ژوندی پاتې نه شي. د قضاوت ورځ په دې ډول پیل شو. سبا سهار مخکې له دې چې لمر راوخیږي، د عقابانو د لیوا ارامه سهار د قیامت په څېر غږونو سره چې ځمکه او اسمان یې لړزول څیرې شو. غو غو د تندر په څېر غږ اسمان څیرې کړ. دا د لسګونو غس یو اوه هلیکوپټرونو د انجنونو تیز غږ و چې په ټیټه ارتفاع کې هوا څیرله او مخکې راتلل. په قطعه کې ټول ویده عسکر او افسران په ویره کې له خپلو بسترونو راپورته شول. دوی نه پوهېدل چې څه پیښیږي. په بیړه یې له کړکیو بهر وکتل او د دوی مخې ته یو نه باورېدونکې صحنه روانه وه. تور هلیکوپټرونه چې د افغانستان د تر ټولو غوره ځانګړو ځواکونو نښان یې درلود، د یوې لوی پولادي عقابانو د رمې په څېر په ګواښونکي ډول د قطعې پر هوایي حریم ګرځېدل. د دوی لویو بدنونو د لمر راختلو رڼا پټه کړې وه او یو لوی مرګونی سیوری پر ټوله لیوا غوړولی و. دا یو تمرین نه و، په ښکاره توګه یو رښتینی حالت و. دښمن برید کړی که کوتاه شوې ده. قطعه سمدستي په بشپړ ګډوډۍ او ویره کې ډوبه شوه. د خطر زنګونه په لیونتوب سره غږېدل. ډګروال استاله چې د شپې د شرابو له امله لا هم په بشپړ هوښ کې نه و، په بې نظمه بڼه له خپل دفتر څخه راووت.
د هغه پر څیره د ګډوډۍ سره د نه کنټرولېدونکې غوسې نښې وې چې پاچاهي تر برید لاندې راغلې وه. کوم کمینان، کوم سپی جرئت کړی چې د عقابانو د لیوا سپېڅلي هوایي حریم ته زما له اجازې پرته نوځي، هغه اسمان ته چیغه کړه. خو غږ یې د هلیکوپترونو د لویو انجنونو په غږ کې په بېوسۍ سره ورک شو. د هلیکوپترونو ډله په ټاکلي ځای کې کښېناسته، بلکې په یو وخت د لیوا د لوبغالي په منځ کې کښېناستل. لویو پرونو د لوبغالي دوړې د یو طوفان په څېر پورته کړې. ډګروال اسدالله او نورو ټولو قومندانانو په ویره کې لوبغالي ته منډه کړه. دوی هڅه کوله پوه شي چې څه پېښېږي، چا په خپل سر د دوی کور ته په دې ډول نوتلی دی. په پای کې مخکښ قومنداني هلیکوپتر کښېناست، خو نور هلیکوپترونه نه. پر ځای د دوی د دواړو خواو دروازې خلاصې شوې او له دننه څخه تر غاښونو پورې وسلوال ځانګړي عسکر چې د دوزخ د استازو په څېر تورو په یو وخت په رسۍ سره راښکته شول. مخونه یې په تور رنګ پوښل شوي، سترګو یوازې سړه کرکه د هدف خواته ځلېده. په یوه شیبه کې دوی د لوبغالي شاوخوا سیمه په بشپړ ډول کنټرول کړه او د څارنې په موقعیتونو کې ځای پر ځای شول. د دوی د ټوپکونو نلونه په دقیقه او سړه توګه د عقابانو د لیوا د هغو افسرانو خواته نیول شوي وو چې لوبغالي ته یې منډه وهله. ډګروال اسدالله او د هغه ملګري د دې غیر واقعي صحنې په لیدلو سره په خپل ځای کې کنګل شول. او په پای کې د قومنداني هلیکوپتر دروازه خلاصه شوه، یو سړی ورو ورو راڅرګند شو. کله چې هغه پر ځمکه پښه کېښوده، په لوبغالي کې ټول شور د یوې معجزې په څېر ورک شو. حتی د هلیکوپترونو د پرونو غږ هم د هغه د غالب شتون په وړاندې خپل ځواک له لاسه ورکړ او ورک شو. هغه رسمي جامې نه وې اغوستې، بلکې یو عادي جنګي یونیفورم و، خو د هغه پر اوږو درې ځلانده ستوري په ښکاره توګه ثابتول چې هغه څوک و. ستر جنرال رحمت الله خان، د ځانګړو عملیاتو د قومندانۍ مرستیال. هغه نه ماتېدونکی قومندان چې په ډېرو جګړو کې په ژوندۍ افسانه بدل شوی و، او د یوې ځوانې ښځینه افسرې کارجن پلار چې په تیاره کې نسکوره شوې وه. هغه پخپله د قضاوت توره دلته راوړې وه. ډګروال اسدالله په خپلو سترګو باور نه کاوه، ذهن یې تش و. په خپل ټول پوځي ژوند کې هغه له بې شمېره جنرالانو سره لیدلی و، خو هیڅکله یې داسې څوک نه و لیدلی چې دومره سړه او وحشتناکه کرکې له وجوده راوځي. هغه داسې احساس کاوه چې هغه له یو انسان سره نه، بلکې له یو کارجن خدای سره مخامخ دی. که قومندان صاحب، هغه څوک دی؟ تورن فرید چې تر څنګ یې ولاړو په ویره ډک غږ وویل. ستر جنرال رحمت الله خان حتی دوی ته یوه کتنه مو نه کړه. ګامونه یوازې یو ځای ته وو، هغه دوزخي ځنګل ته چیرته چې لورې تېره شپه پرېښودل شوې وه. د هغه تر شا د لټون تر ټولو غوره ټیم د سیوري په څېر روان و. اسدالله او د هغه ملګرو یوازې په حیرانتیا سره د هغه ورکېدو ته کتل. اوس دوی پوه شول چې هر څه پای ته ورسېدل. دوی ډېر ناوخته پوه شول چې هغه څه چې دوی ورسره لاس او ګریوان شوي وو، یوازې زمري نه وه، بلکې هغه لوی زمری و چې د هغې تر شا ولاړ و. د لټون عملیات ډېر وخت ونه نیول. د هغه دقیق انز موقعیت سره چې ملالۍ په وروستي ځل استولی و او د پرمختللو لټون وسیلو سره ځنګل نشو کولی خپل رازونه ډېر وخت پټ وساتي. د لټون ټیم ملالۍ وموندله چې د زاړه سار برج سره نږدې پر سړه ځمکه بېهوښه پرته وه. هغه یوازې په وروستیو ساګانو کې ولاسې ماتو، پر بدن یې بې شمېره زخمونه وو او بدن یې د یخنۍ له امله سوړ و. مشره، د عسکرو تقریبا نهیلۍ ډکه چیغه په ټول ځنګل کې خپره شوه. ستر جنرال رحمت الله خان جرئت ونه کړ چې د خپلې لور د غمجن حالت ته مستقیم وګوري. هغه سترګې پټې کړې، د هغه پولادي څېره ونیده. ګرمې اوښکې پر مخ راغلې. هغه خپل جنګي جاکټ ویست او پر لور یې واچاوه. بیا یې په احتیاط سره هغه په غېږ کې ونیوله. بخښنه غواړم لورې. بابا ډېر ناوخته راغی. د هغه له ژړا ډک غږ په چوپ ځنګل کې خپور شو. لږ وروسته د ژغورنې هلیکوپتر چې ملالۍ یې لیږدوله هوا ته پورته شو. او د ستر جنرال رحمت الله خان په سترګو کې چې په لوبغالي کې پاتې و نورې اوښکې نه وې. سترګې یوازې د دوزخ په اور کې سوځېدې. هغه ورو ورو شاته وګرځېد. سترګې یې اسدالله او د هغه ملګرو ته وې چې د مجرمینو په څېر د لوبغالي په منځ کې په زنګونونو ناست وو. تاسو حال؟ د هغه غږ سوړ او ټیټ و لکه له دوزخه چې راځي. تاسو حیوانات چې له ځناورو هم بدتر یاست، زما لور مو دې حالت ته رسولې ده. د هغه اعلان د دوی لپاره د مرګ د حکم په څېر و. نن به په دې قطعه کې ټول مسل کسان د خپل جرم قیمت ادا کړي. هیڅوک به ونه بخښل شي. دا د ځانګړو عملیاتو د قومندانۍ د مرستیال امر دی. د هغه غوسه اوس پیل شوې وه. هغه شیبه چې د دې وروستي پاچاهۍ لپاره د یوې خونړۍ سختۍ او بېرحمۍ تصفیې پیل و. هیڅوک به د یو پلار له کار څخه ژوندی پاتې نه شي. د ستر جنرال رحمت الله خان غوسه یوازې یو احساساتي چاودنه نه وه. دا د یوې سړي پولادي تورې په څېر وه چې تېره شوې وه. د هغه غم له اوښکو سره ورک شو. پر ځای یوازې د دښمن په وړاندې د قضاوت سړه عاده پاتې شو. یو وژونکې چوپتیا پر لوبغالي حاکمه شوه.
د عقابانو د لیوه سلګونو افسرانو او عسکرو پوه شول چې برخلیک یې د یو کس په لاس کې دی. دوی جرئت نه درلود چې سرونه پورته کړي، یوازې ځمکې ته کتل. ستر جنرال رحمت الله خان له اسدالله څخه نوره یوه پوښتنه ونه کړه. هغه له هر څه خبر و. هغه خپل مرستیال ډګرمن هاشمي ته په ټیټ غږ امر وکړ. ډګرمن هاشمي: قومندان صاحب، عملیات پیل کړه. هدف هغه 3 موکان دي، یو هم باید پاتې نشي. د هغه په امر لسګونه ځانګړي عسکر چې لوبغالی یې محاصره کړی و په یو وخت په حرکت راغلل. د دوی حرکات دقیق او وژونکي وو، لکه یوه پلان شوې نڅا. دوی ډګروال اسدالله، بریدمن زمرک او تورن فرید ته ورغلل چې د لوبغالي په منځ کې کنګل ولاړ و. هغو 3 کسانو حتی د مقاومت فکر هم ونه کړ. دوی په طبیعي توګه احساس کاوه چې هغه څه چې دوی ته نږدې کیږي انسانان نه دي، بلکې یو نه تښتېدونکی برخلیک دی. ځانګړو عسکرو د دوی لاسونه شاته تاو کړل، په پلاستیکي رسۍ یې کلک وتړل او بیا یې د توکو په څیر په زنګونونو پر لوبغالي کښېنول. دا د هغو کسانو وروستۍ غمجنه او بیچاره بڼه وه چې یو وخت په دې قطعه کې پاچاهان او د پاچا وفادار نوکران وو. خو د ستر جنرال رحمت الله خان قضاوت په دې ځای پای ته ونه رسېد. د هغه د تورې څوکه اوس د پاچاهۍ پاتې شونو ته وه. ډګرمن هاشمي: دوهم هدف د دې قطعې ټول قومندانان دي. سمدستي د ټولو افسرانو له رتبې د بلوک مشر څخه پورته دلته راولئ. هیڅ استثنا نشته. د هغه په امر ډګرمن هاشمي لږ څه ودرېد. دا په ښکاره توګه یو له واک څخه بهر اقدام و، خو بیا یې په کلکسیره ځواب ورکړ. پوه شوم صاحب. امر دی. هغه خپل ټیم د قومندانۍ ودانۍ او د بلوکونو د لیلیو خواته بوت. لږ وروسته افسران په غمجن حالت کې، ځینې د خوب په جامو کې، ځینې لا په بشپړ ډول یونیفورم نه و اغوستی، لوبغالي ته راوستل شول. دوی نه پوهېدل چې ولې نیول کېږي، یوازې یو بل ته په ویره کې کتل. په پای کې ستر جنرال رحمت الله خان د لیوا روغتون خواته وګرځېد. روغتون د معمول په څېر چوپ و، خو په هغه چوپتیا کې یوه ډارنه چوپتیا وه چې یو کرکجن حقیقت یې پټ کړی و. ستر جنرال رحمت الله خان پرته له دې چې څوک یې لارښوونه وکړي، مستقیم د شخصي ناروغانو د خونو خواته لاړ چې په پای کې موقعیت درلود. هغه د یوې خونې د دروازې مخې ته ودرېد. پر دروازه یوه لوحه وه: جګړنه ملالۍ، ارامه اوسئ. دروازه خلاصه کړه. د هغه غږ دومره ټیټ و چې تقریبا نه اورېدل کېده، خو وزن یې زرګونه کیلو و. د لیوا قومندان په لړزېدونکو لاسونو تړلې دروازه خلاصه کړه. د دروازې د خلاصېدو غږ د 3 کسانو په زړونو کې د خنجر په څیر ولګېد او د دوی مخې ته یوه دوزخي صحنه وه. پر سړه روغتون بستره د هغه ګرانه لور، د هغه ویاړ ملالۍ، د یو مړي په څیر پرته وه. ویښتان یې په بې نظمۍ سره پرې شوي وو، ښی لاس یې په درون پلستر کې و، مخ یې دومره سپین و چې شفاف ښکارېده. سترګو یې تمرکز له لاسه ورکړی و او په مبهم ډول یې فضا ته کتل. په همدې شیبه کې د ستر جنرال رحمت الله خان په سینه کې د عقل وروستۍ رسۍ وشلېده. هغه ورو ورو شاته وګرځېد. سترګو کې نورې اوښکې نه وې، سترګې یوازې د دوزخ په اور کې سوځېدې. سترګې یې د لیوا قومندان ته وې چې سر یې ټیټ کړی و او مخ یې سپین و. ته وې حال. د هغه غږ سوړ او ټیټ و، لکه له دوزخه چې راځي. تا بې پروایي کړې. د ټولو شیانو پرده دې اچولې تر څو زما لور دې حالت ته ورسیږي. د هغه اعلان د ټولو هغو کسانو لپاره چې په دې قطعه کې مسؤل وو، د مرګ د حکم په څېر وو. نن به ټول مسؤل کسان د ځانګړو عملیاتو. د هغه غوسه اوس پیل شوې وه. هغه شیبه چې د دې وروستي پاچاهۍ لپاره د یوې خونړۍ سختۍ او بېرحمۍ تصفیې پیل و. هیڅوک به د یو پلار له قهر څخه ژوندی پاتې نشي. هغه له روغتون څخه بهر شو. تر شا د لیوا د قومندان د نهیلۍ ډکه ژړا وه، خو هغه شاته ونه کتل. په لوبغالي کې د عقابانو د لیوا ټول افسران د مجرمینو په څیر په زنګونونو ناست وو. ستر جنرال رحمت الله خان د دوی مخې ته ودرېد. زه له تاسو یوازې یو پوښتنه کوم. د هغه غږ د یخ په څیر سوړ و. تاسو پوځیان یاست؟ هیچا ځواب ورنکړ. تاسو د افغان ملیاردو پوځیان یاست چې قسم مو خوړلی چې د هېواد او خلکو لپاره به خپل ژوند قربان کړئ؟ یا یوازې ډارن کارکوونکي یاست چې د خپل ځان د آرامۍ او پرمختګ لپاره د خپلو ملګرو درد ته سترګې پټوئ؟ د هغه د چیغې په وړاندې افسرانو جرئت ونه کړ چې سرونه پورته کړي. تاسو ټولو د یو عسکر ایست ته زیان رسولی دی. تاسو نوره د دې سپېڅلي یونیفورم د اغوستلو وړتیا نه لرئ. د ټولو د ګوښه کولو حکم. ډګرمن هاشمي: قومندان صاحب، سمدستي د ټولو هغو کسانو دندې وځنډوئ او ویې نیسئ چې په زنګونونو ناست دي. یو هم باید پاتې نشي. د دوی ټولې سرغړونې وڅېړئ او د عدالت میز ته یې راکش کړئ. امر دی صاحب. ځانګړي عسکر بیا په حرکت راغلل. دوی یو افسر چې په زنګونونو ناست و راپورته کړ او ویې تړه. لوبغالی سمدستي له چیغو، فریادونو او زاریو ډک شو، خو هیڅ مقاومت ونه شو.
ستر جنرال رحمت الله خان یوازې په سړه سینه د ګډوډۍ سانې ته کتل. د هغه قضاوت یوازې پیل شوی و، هغه به دا وروسته پاچاهي په ایرو بدله کړي او پر هغو ایرو به د نوې هیلې تخمو کړي. د هغه غوسه د ویجاړولو لپاره نه وه، بلکې د جوړولو لپاره یوه سپېڅلې غوسه وه. څو میاشتې وروسته پوځي محکمې د دې قضیې اصلي مجرمینو ته یوه سخته او بېرحمه سزا واوروله. اصلي مجرم پخوانی ډګروال اسدالله په ټولو جرمونو لکه د پوځي تجهیزاتو غلا او غیر قانوني پلور پر ټیټ رتبه افسرانو برید او د ځانګړي زیان رسولو له واک څخه ناوړه ګټه اخیستنې په تور مجرم وپېژندل شو او د عمري بند سزا ورکړل شوه، یوه تر ټولو لوړه سزا چې د پوځي محاکمو په تاریخ کې بېسارې وه. د هغه ټول عزت او تقاعد ترې واخیستل شو او نوم یې د پوځ په تاریخ کې د تر ټولو شرموونکو نومونو په توګه ثبت شو. د هغه دوه وفادار نوکران پخوانی بریدمن زمرک او پخوانی تورن فرید هم د خپلو جرمونو سره سم په لسګونو کلونو بند محکوم شول. او ټولو هغو وروستو قومندانانو چې د دوی د جرمونو پرده یې اچولې وه او ورسره ملګري وو باید خپل پوځي یونیفورمونه ویستل او د عدالت میز ته یې د خپلو ګناهونو قیمت ادا کړی وای. قضاوت پای ته ورسېد، عدالت چې نړېدلی و بالاخره بیا ټینګ شو. دا قضیه یوازې د یوې قطعې د فساد په پاکولو کې پای ته ونه رسېده، دا په ټول افغان اردو کې د یو لوی اصلاحاتي حرکت لپاره د پیل نښه شوه. د ستر جنرال رحمت الله خان تر لارښوونې لاندې دفاع وزارت یو لوی جراحي عملیات ترسره کړل ترڅو د پوځي استبداد او بې عدالتیو هغه لړۍ په بشپړه توګه پرې کړي چې په ټول پوځ کې ژورې ریښې غځولې وې. په ټولو قطعاتو کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه پراخې څېړنې ترسره شوې او بې شمېره دوهم او دریم اسدالهګان باید خپل پوځي یونیفورمونه ویستل. د عسکرو د غږ اورېدو لپاره د شکایتونو صندوقونو سیستم په بشپړه توګه اصلاح شو او د ټولو پوځیانو د ښځینه پوځیانو په ګډون د بشري حقونو د ساتنې لپاره نوي مقررات وضع شول. اردو نوره یوه تړلې پاچاهي نه وه چې د څو ځواکمنو کسانو لخوا اداره کېده، بلکې په یوه سالم سازمان بدله شوه چیرته چې هر پوځي ته درناوی کېده. او د دې ټولو بدلونونو په مرکز کې یوه ځوانه ښځینه افسره وه، ملالۍ. هغې هیڅکله هیله له لاسه نه ورکړې. حتی د دوزخ په څېر درد کې هغې په پولادي ارادې سره د میاشتو اوږده او دردناکه بیارغونې پروسه وزغمله. د هغې تر څنګ تل د هغې کلک پلار ستر جنرال رحمت الله خان په چوپتیا سره ملګری و. هغه خپل پوځي یونیفورم یوې خواته کېښود او یو عادي پلار شو ترڅو له لور سره یې په بیارغونه کې مرسته وکړي. په پای کې یوه معجزه وشوه. د هغې مات شوی لاس، هغه څه چې ټولو فکر کاوه ناممکن دي، ورو ورو خپل فعالیت بیرته ترلاسه کړ. هغې بیا د یو ماشوم په څېر د تګ او منډې وهلو زده کړه وکړه او په پای کې هغه یو ځل بیا په خپلو پښو ودرېده. ټولو فکر کاوه چې هغه به پوځي یونیفورم وباسي او عادي ژوند ته به راستنه شي. اردو ژمنه کړې وه چې هغې ته به په ایست سره د تر ټولو لوړو امتیازاتو سره تقاعد ورکړي. خو هغې د ټولو د وړاندوینې خلاف پرېکړه وکړه چې په اردو کې پاتې شي. زه به ونه تښتم. زه به په خپلو لاسونو د هغه عسکر ایست بیرته راژوندی کړم چې ما یې د ساتنې هڅه کوله. د هغې عزم کلک و. هغې له ځان سره ویل چې باید یوه تر ټولو کوي او عادله پوځي شي ترڅو نور څوک د هغې په څېر دردونه ونه زغمي. یو کال وروسته د ځانګړو عملیاتو د قومندانۍ په لوبغالي کې د قطعې د جوړېدو کلیزه په شاندارو مراسمو سره لمانځل کېده. ډېر جنرالان، پوځي چارواکي او د هغوی کورنۍ حاضرې وې. د لومړۍ کرښې په تر ټولو لوړ ځای کې ستر جنرال رحمت الله خان په ډېر ویاړ سره ناست و. سترګې یوې ځوانې ښځینه قومندانې ته وې چې په لوبغالي کې د مراسمو مشري کوله. هغه ملالۍ وه. هغه نوره د تېر وخت پیجګړنه نه وه. پر اوږو یې د ډګروالۍ ځلانده رتبه وه. هغې ته په قضیه کې د هغې د خدمت او بېسارې وړتیا له امله ځانګړې ترفیع ورکړل شوې وه. ویښتان یې لا هم لنډ وو خو نورې غمجن بڼه نه درلوده. برعکس دا د یوې قوي او ښکلې زمري د یال په څېر د وقار ډک ښکارېدل چې له ډېرو ازموینو تېره شوې وه. پر ښي لاس یې لا هم د زخم یوه پیکه نښه وه خو هغه له دې څخه هېڅ شرم نه کاوه. د هغې لپاره دا د بدۍ په وړاندې د جګړې لپاره د عزت یو مډال و. هغه د ځانګړو ځواکونو تر ټولو ځوانه کنډک مشره شوه. هغه نوره یوه چوپه قرباني نه وه بلکې یوه رښتینې مشره شوې وه چې د سلګونو هغو ټیټ رتبه افسرانو ساتنه او لارښوونه یې کوله چې د هغې په څېر دردونه یې زغملي وو. مراسم پای ته ورسېدل. ملالۍ خپل پلار ته ورغله چې پر سټیج ولاړ و. هغې په نظامي ډول سلامي وکړه. احترام صاحب. ستر جنرال رحمت الله خان په ډېر ویاړ سره خپلې لور ته وکتل. په چوپتیا سره یې د هغې سلامي ته ځواب ورکړ. هغه په خپلو سختو لاسونو د لور پر اوږه د ګروالۍ رتبه سمه کړه. پلار او لور یوه خبره مونه کړه خو په سترګو کې زرګونه احساسات تبادله کېدل. ژوره مینه، قوي باور او نه ویل کېدونکې مننه. دوی دواړه په لوبغالي کې قدم وهل. له لرې ځانګړي عسکر په تور یونیفورم کې په لوړ غږ شعارونه ورکول او په سختۍ سره یې تمرین کاوه.
دې صحنې ته په کتلو ستر جنرال رحمت الله خان په نرمۍ سره ویل بابا پر تا ویاړې لورې. مننه بابا. د دوی اوږد او سخت ژمی اوس په بشپړه توګه پای ته رسېدلی و. زخمونه جوړ شوي وو، د ژورې پوهې او مینې نښې پرېښودې وې. او پر هغه زخم یوه نوې هیله ډېره کلکه او ځلانده چې د هیڅ ازموینې لخوا نه ماتېدونکې وراټوکېدلې وه. یوه ځوانه اتله چې په پای کې پخپله د دوزخ له منځه یوه ځلانده سبا راویسته. د هغې رښتونې افسانه اوس یوازې پیل شوې وه. د دې کیسې ارزښت په دې کې دی چې وښي عدالت که هر څومره وځنډېږي بالاخره به ټینګېږي او د یو زړور انسان اراده کولی شي د ظلم تر ټولو تیاره پاچاهي مونوي. که تاسو هم د افغان ملي اردو د اتلانو په اړه کومه کیسه لرئ مهرباني وکړئ په کمنټونو کې له موږ سره شریکه کړئ. زموږ چینل سبسکرایب کړئ، دا ویډیو لایک او له خپلو ملګرو سره شریکه کړئ ترڅو د افغانستان د رښتینو اتلانو کیسې تل ژوندۍ وساتو. مننه.